د سولې هوکړې د لاسلیک مبهم برخلیک وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي ممکن طالب مشرانو د تاوتریخوالو کمولو سره موافقه نه وي کړې. دا احتمالات شته چې د امارات امیر د مسلې سره موافقه نه وي کړې. د تهران خبرو اترو په مجمع کې د پخواني ولسمشر وینا حامد کرزی وایي افغانان لا هم له ترهګرۍ سره د مبارزې تر نامه لاندې قرباني کېږي. 18 سال است که جنگ دوام داره. با امریکا به افغانستان بر نابودی تروریسم آمده بود، با برای آوردن ثبات به کشور آمده بود و برای همکاری منطقوی. او د قاسم سلیمانی د تدفین مراسمو ځنډېدل تهران د دې ځنډ لامل د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه بللې ده. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي 18 او د 2020 میلادي کال د جنوري 1 نیټه ده. د هم بشپړ خبرونه ویاند سید ادریس سادات. د دې احتمال شته چې طالب مشرتابه د تاوتریخوالو کمولو سره هوکړه نوي کړي. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې دوحه کې د امریکا متحدو ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک مبهم وضعیت ته په اشارې وایي د دې احتمال شته چې طالب مشرتابه د تاوتریخوالو کمولو سره موافقه نه وي کړې. دوی وایي وسلوال طالبان ځکه د اوربند او تاوتریخوالو کمولو سره توافق نه کوي چې د سولې وروستۍ هوکړه یا لغوه یا ټکنۍ نشي. په ورته مهال د سولې له روانو مذاکراتو باخبره کسان وایي زلمي خلیلزاد په قطر کې له ملا برادر سره په وروستۍ لیدنه کې د توافقنامې د امضا تاریخ، پروتوکولي مسایلو او نړیوالو تضمیناتو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي. طالبان له متحده ایالاتو سره د سولې مذاکراتو تر نهایی کېدو وړاندې د امریکا مرکچي پلاوي له لوري د تاوتریخوالي کمولو وړاندیز په باب طالبانو ته نږدې سرچینې وایي په ټوله کې د مشورو په باب د طالبانو مشرتابه پریکړه کوي او دا احتمال شته دی چې طالب مشرتابه دې د تاوتریخوالي کمولو سره موافقه نه وي کړي او د طالبانو ملکي او نظامی کسان د خپل مشر له پریکړې څخه ملاتړ کوي. په نهایت کې د مشورو نتیجې خو د امارات امیر ته ورځي، نو دا احتمالات شته چې د امارات امیر د مسلې سره موافقه نه وي کړي او که هغه موافقه نه وي کړي نو ټول امارات منصوبین که ملکیان دي که نظامیان دي د هغې نه به اطاعت کاندي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د ترسره شوو اوږدو مذاکراتو وروسته ولې طالب مشرتابه له اوربند او تاوتریخوالي کمولو سره موافقه نه کوي. سرچینې وایي هیڅوک د طالبانو د مجلسونو له جزئیاتو څخه نه دي خبر، خو طالبان ځکه له اوربند او تاوتریخوالي کمولو سره توافق نه کوي چې د سولې نهایي هوکړه لغوه او یا ټکنۍ نشي. مجلسو په جزئیاتو باندې تر اوسه پورې هم هیڅوک هم نه دي آګاه. دوام دا چې د اوربند مسله د طالبانو سره حل شوې مسله ده. دوی نه غواړي چې اوربند وکړي او د هغې دپاره خپل دلایل لري. دوی وایي چې که چېرته اوربند وکړو داسې نشي چې د سولې پروسه بیا د یو څو ورځو اوربند قرباني شي، بیا به د اوربند د اخلال هڅه وشي، ځینې جهتونه به اوربند اخلال کړي او پړه به په طالبانو باندې واچول شي چې دا به بیا د سولې هغه نهایي توافقنامه یا ملغا کړي او یا به هم ټکنۍ کړي او یا به بیا امریکایان د نویو شرطونو غوښتنې ولري دغلته د ځای په ځای کولو په توافقنامه کې. د سولې د روانو مذاکراتو له جریان څخه باخبره کسان وایي چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي او د طالبانو مرکچي پلاوي مشر ترمنځ په لیدنه کې د سولې توافقنامې امضا تاریخ، پروتوکولي مسایل او نړیوالو تضمیناتو په باب خبرې شوي دي. د خلیلزاد او د ملا برادر ترمنځ د خبرو یوازینۍ اجنډا د توافقنامې د امضا د تاریخ،
ټاکل دي. د دې نه اخواته نور د خبرو اترو دپاره څه نه دي پاتې. په ټولو جزئیاتو باندې په ټولو تفصیلاتو باندې د مذاکرې بحث شوی دی او د بحثونه په هغې باندې شوي دي. کومه نوې مسله په دې موضوع کې نشته چې په هغې باندې د خلیلزاد او ملا برادر بحث وکړي. یوازینی د بحث مسله دا ده چې پروتوکولي مسایل څنګه په مخ باندې یوړل شي، د توافقنامې د امضا تاریخ کوم تاریخ وټاکل شي او کوم ملکونه او کوم بین‌المللي سازمانونه د شاهدانو او د تضمین کنندګانو په حیث باندې په دې پروتوکولي مراسمو کې برخه واخلي. سرچینې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې نهایي هوکړې لاسلیک مخکې سولې ته د بستر په نوم د یو حالت رامنځته کېدو څخه خبر ورکوي چې په تعقیب به د سولې توافقنامه ترسره او بین الافغاني خبرې پیل شي. بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي تر 13 کلونو وروسته هم افغانان د ترهګرۍ ضد مبارزې په نامه وژل کیږي. حامد کرزی چې په ایران کې د تهران خبرو اترو مجموعه کې وینا کوله ویل چې داسې حال کې چې امریکا افغانستان ته د ترهګرۍ د له منځه وړو د ثبات د ټینګښت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په هدف راغلی وه، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې تر نامه لاندې افغانان وژل کیږي، کورونه یې بمباردېږي او د افغانستان ملي حاکمیت نقضیږي. کرزی وایي د افغانستان تجربې ته په کتو په دې باور دی چې امنیت یوازې هغه وخت راتلی شي چې د سیمې خلک په خپله وغواړي. کرزی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې سیمه په خپلو کې همکاري وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر د مجمع ته د خبرو پر مهال د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې کړکېچ پرېږدي او له ایران سره اټومي هوکړې ته بیرته راوګرځي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي چې په ایران کې د تهران مجمع خبرو اترو تر عنوان لاندې ناسته کې ګډون کړی و، پر افغان سوله، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي او د سیمې هیوادونو پر همکارۍ خبرې وکړې. حامد کرزي په دې ناسته کې ویل چې افغانانو 18 کاله مخکې د یو ستر افغانستان لپاره هیلې درلودې، خو د امریکا او نورو هیوادونو په حضور سره سیمه ییزې همکارۍ قطع شوې او د سولې په تړاو د امریکا نیت هغسې نه و چې افغانانو هیلې ورته درلودې. افغانستان با امیدواری بسیار بزرگ آغاز کرد 18 سال پیش. چند سال خوب بودیم. بعدش دیدیم که هم همکاری منطقوی شکست و هم همکاری جهانی شکست و هم نیت امریکا برای صلح افغانستان چیزی نبود که ما با چشم دوخته بودیم یا امیدوار بودیم. د افغانستان پخوانی ولسمشر وایي چې افغانستان کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده او په خپله د امریکا د شمیرو له مخې یوازې په 13 نومبر میاشت کې 3200 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې. کرزی وایي امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزې، ثبات ټینګښت او سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا ژمنې کړې وي، خو برعکس افغانان د ترهګرۍ ضد مبارزې تر نامه لاندې وژل کیږي، کورونه یې بمباریږي او په پرله پسې توګه د افغانستان ملي حاکمیت نقض کیږي. فقط در ماه نوامبر در افغانستان به اساس آمار خود امریکایی ها ما در کشور ما 3700 کشته و زخمی داشتیم از مردم افغانستان. 18 سال است که جنگ دوام داره و امریکا به افغانستان برای نابودی تروریسم آمده بود و برای آوردن ثبات به کشور آمده بود و برای همکاری منطقوی. ولی در حالی که ناتو و امریکا 40-45 کشور جهان در افغانستان حضور داشتند و روزمره مردم افغانستان به نام تروریسم رنج میدیدند و بمبارد میشدند و کشته میشدند و حاکمیت ملی موضوع پای میشد، داعش در افغانستان سر بلند کرد. کرزی وایي د افغانستان تجربې ته په کتو په دې باور دی چې امنیت یوازې هغه وخت راتلی شي چې د سیمې خلک یې په خپله وغواړي. کرزی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې منطقه او افغانان په خپلو کې همکاري وکړي او په خپله امنیت راولي. از کجا؟ کی آوردیش؟ کی پول دادش؟ پس ما در افغانستان به این نتیجه رسیدیم در اتفاق کامل با وزیر صاحب خارجه که امنیت از بیرون نمیاد، امنیت خود ما باید تأمین کنیم و خصوصا و خاصتا در همکاری بین کشورهای منطقه. د افغانستان پخوانی ولسمشر د مجمع ته د خبرو پر مهال له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه څو کړکېچ پرېږدي او له ایران سره اټومي هوکړې ته بیرته راوګرځي.
کرزي هیله وښوده چې اروپایي ټولنه روسیه او چین به په دې برخه کې مهم نقش ولوبوي. مشرانو جرګه وایي ژر تر ژره د افغان ځانګړو ځواکونو عملیات بند شي. مشرانو جرګه د ځانګړو ځواکونو وروستیو عملیاتو په غبرګون کې وایي صفر یو او صفر دوه قطعې ډېر وخت د خپلو عملیاتو پر مهال عام خلک په نښه کوي او باید ژر تر ژره د حکومت لخوا مخه ونیول شي. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي د سولې روانو مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي او زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو تر خبرو اترو وروسته د بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ځانګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې د پخواني جهادي قماندان امیر ستار په ګډون کابل کې 15 کسان ووژل او له دې وړاندې د پکتیا، لوګر، کندهار، هلمند او پکتیا ولایت په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مشرانو جرګې غړي د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات د ملکي تلفاتو اساسي عامل بولي او وایي چې په دا ډول عملیاتو کې د ترهګرو پر ځای عام خلک په نښه کیږي. سناتوران له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د صفر یو او صفر دوه قطعې عملیات بند کړي. دا اول او پیښه نه ده، متاسفانه داسې نه چې لکه څنګه چې د روسانو په وخت کې دغسې په کورونو باندې چاپې وهل کېده او خلک له وژل کېده. همدا و چې ولسونه د حکومت نه فاصلې زیات سو، واټونه زیات سو او که دا یوازې حیات تعیین سي او مادرخواهي وسي دا به د ولس لپاره د قبل وړ ونه اوسي. دا باید آخري اوسي او دې په اوس کې حکومت او رئیس جمهور باید ډېر جدي اوسي. و این کار امنیت ملی که در چندین ولایت انجام داد، در ننگرهار، در لوگر، در میدان وردک، در ولایت‌های جنوبی، در کاپیسا، این نمایندگی ازی است که خودی از اینا مردم متنفر می‌سازند از همکاری با دولت. عملیات‌های به اصطلاح که منجر به شهادت و قتل تعداد زیادی از هموطنان ما در ولایت پکتیا، در زرمت، در ننگرهار، در سایر نقاط و ولایت افغانستان از طرف از قطع عملیات‌هایی که صورت گرفته، اکثر از این عملیات‌ها خیلی عملیات‌های خطرناک و نابخشودنی بوده. د مشرانو جرګې غړي له عدلیه او قضایي ادارو غواړي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوښتو تلفاتو په تړاو څېړنې وکړي. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ژر تر ژره د بیا پیل غوښتنه کوي او زیاتوي چې د امریکا او طالبانو تر مذاکراتو وروسته د بین الافغاني مذاکرات پیل شي. سوله ځان ته خپل پونتون لري، خپل میکانیزم لري، خپل لار لري. په دغه رقم چې دا اوس یوه پښه تر چین یې بله تر هند یې بله تر اسمان و تهران دا د خلیلزاد صاحب په دغه اوس فکر نه کوم چې دا سوله دې راشي. دا سوله به د افغانانو په توسط د افغانانو سره راځي. دا موضوع د باید افغانستان حکومت سره بحث وکړي چې آتش بس په کوم اساس باندې په کوم مواد په کوم شرایط موږ سره آتش بس غواړي وکړي. متاسفانه چې موږ خارجي دوستان چې موږ په حساب کو دومره موږ لپاره د اعتبار وړ نه ده. مشرانو جرګه د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت د نورو ولایتونو په پرتله خراب بولي او زیاتوي چې هره ورځ خلک د جنایي پیښو زیاتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرې میاشت کې وزارت داخلې دوی ته ویلي دي چې 1500 نفر په کابل کې په قتل رسېدلي دي، په جنایي، په دغلا او په حوادثو کې. او وزیر صاحب داخله که ته په خپله غل نه یې، ستا قماندان نه غل کیږي. هر روز ما شاهد هستیم که جوانای خود را از دست میدیم به خاطر داشتن یک موبایل، یک لپتاپ، یعنی مسئول نیستن. آنقدر بی‌بندوباری زیاد شده که بعد از شام کسی احساس مسئولیت نمیکنه. په مشرانو جرګه کې د روزګان ولایت استازي وایي چې روزګان ولایت د حکومت له خوا استول شوی امنیه قماندان په فساد ککړ دی، د مخدره توکو قاچاق کوي او په لوی لاسي ناامنیو ته زمینه برابره کړي چې کورنیو چارو وزارت یې باید په تړاو جدي اقدامات وکړي. متحده عربي اماراتو اعلان کړی افغانان له دې وروسته کولی شي چې د دوبۍ 15 کلنه ویزه ترلاسه کړي. د متحده عربي اماراتو د امیر مرستیال او د دوبۍ حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هر کال د نړۍ تر 21 میلیونه ډېر وګړي له دوبۍ څخه لیدنه کوي. نو له همدې امله د افغانستان په شمول د ټولو هیوادونو اتباع کولی شي چې دوبۍ ته د داخلېدو 15 کلنه ویزه واخلي. یاد هیواد تر دې وړاندې افغان کارګرو ته 2 کلنه ویزه ورکول او هر کال به یې د ډېرو پیسو په بدل کې بیرته نوې کوله. په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په هدف یو شمېر ریاستونه حذف شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو بستې ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولي او د ښه مؤثریت په هدف یې ځینې ریاستونه کم کړي او د ځینو معینیتونو د حذفولو وړاندیزونه یې پکې کړي دي. دوی وایي په دې وزارت کې تر 100 زیات بستونه له خارجي تشکیلاتو لرې کړي او 88 داخلي بستونه یې تقاعد ته سوق کړي دي. دوی وایي په دې وزارت کې به د تقرر پروسه غیر رسمي او هیڅ معین او بل چارواکی به پکې ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې حکومت د بودیجې له کمښت سره مخ دی، د بهرنیو چارو وزارت د اصلاحاتو تر نامه لاندې یو شمېر ریاستونه حذف کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دغه وزارت کې د اصلاحاتو بستې ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولي او په دغو اصلاحي بستو کې په کور دننه او بهر د دغه وزارت اصلاحاتي طرحې شاملې دي. د یاد وزارت سرپرست ادریس زمان وایي چې د چارو د ښه مؤثریت په هدف یې ځینې ریاستونه کم کړي او د ځینو معینیتونو د کمیدو وړاندیزونه یې کړي دي. تغییر ساختار تشکیلاتی که متناسب با ایجابات زمان است هم یکی از ممایزات تشکیل جدید وزارت خارجه می باشد. تعداد ریاست ها کاهش یافته و حتی تعداد معینیت ها هم ما پیشنهاد کردیم که کاهش بیابد. دغه اصلاحي بستې په 4 اساسي محورونو متمرکز دي چې مهمه یې په دغه وزارت کې د استخدام پروسه او د قنصلي خدماتو معیاري سهولتونه دي. دغه وزارت سرپرست وایي په وزارت کې تر 100 زیات بستونه له خارجي تشکیلاتو حذف کړي او 88 داخلي بستونه یې تقاعد ته سوق کړي دي. وزارت خارجه در چوکات بسته اصلاحی محور اول بسته اصلاحی تنقیص بیش از 100 بست از تشکیل خارجی رو در نظر داره و تشکیل 78 بست از تشکیل داخلی که در چوکات تقاعد همکارا تطبیق میشن. در کنار از ادغام 4 ریاست و 2 معینیت هم یکی از مسائل است که ما پیشنهاد کردیم. چارواکي وایي د دغو اصلاحاتو اساسي هدف دا دی چې وزارت په غیر سیاسي نهاد تبدیل کړي او په دې کې به معینان نشي کولای چې په تقرری کې نقش ولري. یک بحث اساسی در بسته اصلاحاتی همیست که وزارت خارجه به یک نهاد غیر سیاسی تبدیل میشه. در این حوزه را معین صاحبا نمیتونند در تقررش نقش داشته باشند. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې وړاندیز شوي اصلاحات د ولسمشر له منظورۍ او لارښوونې وروسته په 2 کلونو کې عملي کیږي. بلخوا د سوداګرۍ اوسنی وزارت سرپرست اجمل احمدي له تحصیلي اسنادو پرته له 1 کال را په دې خوا د وزیر دنده پر مخ وړي. د یو شمېر اسنادو پر اساس چې کابل نیوز ترلاسه کړي، لوړ زده کړو وزارت په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته د یو مکتوب په ځواب کې ویلي چې له دوی سره د اجمل احمدي هیڅ ډول تحصیلي اسناد نشته. خو سوداګرۍ وزارت وایي د نوموړي تحصیلي اسناد په بهر کې دی او ژر به یې اړوند وزارت ته وسپاري. د ملي شورا غړي وایي حکومت د وړتیاو مسلک پر ځای یوازې هغو کسانو ته ترجیح ورکوي چې په بهر کې زده کړې کړي وي او له ولسمشر سره نږدې اړیکې ولري. اجمل احمدي چې له تیریو کال را په دې خوا د صنعت او تجارت د وزیر په حیث دنده ترسره کوي، تر دا مهاله یې اړوندو ادارو ته معتبر تحصیلي اسناد نه دي سپارل شوي. هغه اسناد چې کابل نیوز ته رسیدلي په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د یو رسمي مکتوب له لارې له تجارت وزارت څخه د نوموړي اسناد غوښتي او دغه وزارت د ښاغلي احمدي د ماسترۍ اسناد ورلېږلي چې لوړو زده کړو وزارت رد کړي. لوړو زده کړو وزارت په یو جلا مکتوب کې لیکلي چې له دوی سره د اجمل احمدي تحصیلي اسناد نشته او د ماسترۍ سند یې له دوی سره نه دی ثبت شوی. د ملي شورا غړي وایي د قانون پر اساس د اسنادو جعل جرم بلل کیږي او عدلي او قضایي ادارې مکلفې دي چې په دې تړاو څېړنه وکړي. هغوی وایي حکومت یوازې هغو کسانو ته ترجیح ورکوي چې په بهر کې زده کړې کړي وي او له ولسمشر سره نږدې اړیکې ولري. مطابق با حکم قانون همون امتیازاتی را که گرفته است امتیازاتش برمیگرده. بر علاوه ای که امتیازاتش برمیگردد و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده میشد تا این موضوع بررسی شود و این اسناد برش کی داده است و هر نهادی که را داده باشد بدون یعنی بودن اسناد صنف 12 این سند برش داده نمیشه. ما فکر میکنم شاید این تعداد افراد زیاد باشن که دقیقا سنجش نشده در موردشان
و روی سلیقه ها، روی واسطه ها، روی بعضی مسائل دیگه اونا در پروسا گمارده میشن که نتیجهش چی است؟ نتیجهش اون پست از فعالیت باز میمانه، موثریت کاریش از بین میره. د تجارت او صنعت وزارت منی چې تر دا مهاله د ښاغلي اجمل احمدي تحصیلي اسناد اړوند ادارو ته نه دي سپارل شوي، خو وایي نوموړي په بهر کې زده کړې کړې او اسناد یې تر دا مهاله نه دي طی مراحل شوي. اسناد تحصیلی جناب وزیر چون در خارج از کشور درس خواندن نمی طی مراحل پروسشن هستند که اینا سپری شود. بعد از او که وقتی که تکمیل شد از طرف وزارت خارجه در مرحله آخر به وزارت تحصیلات عالی ما میفرستیم. یعنی تا اکنون ما به تحصیلات عالی نفرستادیم به خاطر کمی پروسش باید طی شود. د تجارت وزارت سرپرست د تحصیلي اسنادو په تړاو دغه نیوکې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د وزارت کارکوونکو اعتراض کړی و چې ښاغلی احمدي د هیواد په ملي او رسمي ژبو نه پوهیږي او ډیر وخت له هیواده بهر وي. د سلیماني وژل کېدل به په افغانستان سیمه او منځني ختیځ کې جګړې شدیدې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکراتانو یوې نماندې تولسي ګوبارد ویلي اوس هم په ټوله سیمه کې خونړۍ جګړې روانې دي، خو دغه مسله به جګړې خورا شدیدې کړي. هغې د ټرمپ پر کړنو نیوکه کړې او په خبره یې په داسې یو وخت کې چې امریکا متحده ایالات غواړي خپل ځواکونه له سیمې وباسي د ورته کړنو او عملیاتو ترسره کول خطرناک کار دی او د هیواد ته ستونزې جوړوي. تر راتلونکي دوشنبې ورځې به په ولایتونو کې شکایتونو ته د رسیدګۍ چارې 95% بشپړې شي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د شمیرو له مخې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې شکایتونو ته د رسیدګۍ چارې د تصمیم ګیرۍ مرحلې ته رسیدلې دي، خو د ټاکنیزو چارو شنونکي په باور انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدګۍ چارې په ډیر ځنډ پر مخ روان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شمیرو له مخې تر اوسه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د شکایتونو د رسیدګۍ چارې یوازې د کمیسیون له لوري اعلان ته په تمه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې 9 نور هغه ولایتونه دي چې د دوی له لوري به په تړاو تصمیم نیول کیږي او 19 نور ولایتونه د تصمیم گیری او د شکایتونو د حقوقي څېړنې په مرحله کې دي. اگر دوشنبه پایان روز ولایات باشد، با توجه به این که اگر پنجشنبه رو ما روز کاری ندانیم، به احتمال 90% تمام ولایت انشالله خلاص میشه و شاید 95%. خو څارونکي بنسټونه وایي انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدګۍ بهیر ډیر پس روان دی او په ډیر احتمال سره به دغه بهیر ځنډینه شي. به هر حال تا هنوز که روند که اینا بررسی کرده کن بوده روند بررسی به دلیل از اینکه قانون صراحت داره که اینا در ظرف 2 هفته باید به تمام شکایات ها رسیدگی میکرد و نتیجه رو به کمیسیون انتخابات روان میکرد، ولی تا هنوز بررسی زیاد کن بوده. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې د نیول شویو تصامیمو پر اساس د رای اچونې یو شمیر محلونه به بیا شمیرنې ته ولاړ شي. با شماری در بعضی ولایات داریم ولی دقیق همینجا من لیستش ندارم. در بعضی ولایات بله، بعضی محلات یک ولایت رو گفتن 40 محله، همینطور بعضی محلات رو با شماری دادن. با شماری داریم. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د انتخاباتي جرایمو تخطیو او درغلیو په تړاو 14500 شکایتونه ثبت کړي دي چې 15% هغه د کره اسنادو د نشټوالي له امله به اعتبار بلل شوي او 15% نور ته د رسیدګۍ چارې روانې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بېځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر ویلي چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې یو وار بیا ډیر کسان دې تړل شوي چې د جګړو له کبله خپل ټاټوبې پرېږدي. دوی دفتر په وینا په 2019 میلادي کال کې د افغانستان دننه د بېځایه شوو کسانو شمیر د 2013 میلادي کال په پرتله 11 زیات و. د یاد دفتر د راپور له مخې په تیر میلادي کال کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 12 ولایتونو کې خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران د قدس ځواکونو د وژل شوي قماندان قاسم سلیماني د تدفین مراسم د خلکو د پراخ ګډون او ګڼې ګوڼې له امله وځنډېدل. ټاکل شوی و سلیماني د سه شنبې پر ورځ په خپل پلانني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته سپارل شوی وای. سرچینې وایي په دغو مراسمو کې تر 250 ډېر کسان تر پښو لاندې شوي چې 40 تنه یې مړه دي. په ورته وخت کې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي
علي شامخانی ویلي هیواد تر اوسه له واشنګټنه د قاسم سلیماني د غچ اخیستو پر 14 سناریو غور کړی دی. د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیماني د تدفین مراسم د خلکو د پراخ ګډون او ګڼې ګوڼې له کبله وځنډېدل. په پام کې وه چې سلیماني د سې شنبې په ورځ په خپل پلرني ښار کرمان کې خاورو ته وسپارل شي. ایراني سرچینې وایي د هغه د تدفین مراسمو کې تر 250 ډېر کسان تر پښو لاندې شوي چې 40 یې مړه او نور ټپیان دي. د قاسم سلیماني د جنازې او تدفین له مراسمو سره هم مهاله امریکا څخه د هغه د غچ اخیستو څرنګوالی هم د ژبو په سر دی. په دې لړ کې د ایران پارلمان د ځواکمن غچ په نوم داسې یو طرحه تصویب کړې چې له مخې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د هغه ټول کارمندان اړوندې مؤسسې او شرکتونه ترهګر بلل کیږي. د نگهبانانو شورا هم د پارلمان دا طرحه توشیح کړې چې الزامي بڼه خپله کړي. د دې ترڅنګ د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي علي شامخانی ویلي هیواد تر اوسه له امریکا څخه د قاسم سلیماني د غچ اخیستو پر 14 سناریو غور کړی چې له دې ډلې تر ټولو کمزوري او ضعیفه سناریو هم امریکا ته په تاریخي کابوس بدلیدای شي. هغه د امریکا متحده ایالاتونو بیا د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویورک ته روانو ویزا نه ده صادره کړې. آمریکایی‌ها میخوان این تصور رو ایجاد بکنن که ما این نشست رو بعد از ترور شهید سلیمانی درخواست کردیم و اونا فرصت نداشتن، چون به دبیر کل گفته که ما فرصت نداشتیم ویزا رو بدیم. درخواست ویزای ما چندین هفته قبل رفته، این درخواست ویزا تازه نرفته. حتما فرصت کافی داشتن. اون چه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه. د امریکا او ایران ترمنځ د ټکر د مخنیوي د هڅو په لړ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ایران له لوی درستي سره ټلیفوني خبرې کړې. انټرفاکس خبري اژانس وايي دواړه پوځي مشران سیمه کې د کړکېچ د ډېرېدو د مخنیوي په لارو چارو غږېدلي. بلخو د لیبیا پر ختیځ د واکمن پوځي قومندان خلیفه حفتر ځواکونو سیرت ښار نیولی ده. سیرت ښار د لیبیا د ختیځ لویدیځ او سویل ترمنځ د ارتباطي لارو له کبله ستراتیژیک ارزښت لري. د دې هیواد د تیلو صادرات هم تر ډیره د همدې ښار له بندرونو کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وایي سیرت ښار د دې لپاره پریښی چې د وینې تویېدنه مخه ونیسي. د خلیفه حفتر ځواکونه دا ښار داسې مهال نیسي چې ترکیې د لیبیا د قانوني حکومت د ملاتړ لپاره د هیواد ته د ځواکونو د استولو پریکړه کړې ده. سویلي کوریا پلازمینه سیول کې د توغندیو یو نوی دفاعي سیستم لګولی دی. ریپورټونه وایي د پاتریوت په نوم دغه امریکایي دفاعي سیستم د شمالي ګاونډي له احتمالي بریده د خوندیتوب لپاره لګول شوی. دغه سیستم پخوا د سویلي کوریا سویل ختیځ کې لګول شوی او تازه سیول ته انتقال شوی دی. دا ګام داسې مهال اخیستل شوی چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ بیا زور اخیستی دی. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې رابولم د کابل نیوز پاتې سیاسي او خبري خپرونه ته. تر بیا د خدای په امان.